دوی چې د چا نه مجبوري او د چا نه هېرېږي نو بیا علاج کوي د غریب سړي علاج نه کوي چې کله پرایویټ شي نو بیا چړې تېره کړي بیا ذبحه کول کوي بیا لس په یو ځای ورننه باسي او د ټولو علاج کوي ځکه چې دلته اوس ډېره لویه شوړه میلاویږي دا د الله دربار ته د دوی پیشي او د الله مخې ته حاضري دا یې هېره ده څونه لوی نومونه دي دا درګۍ هسپتال دی دا د مردان هسپتال دی او دا لیډي ریډینګ دی دا تش لعنت دی په دې کې د هغه چا کار کېږي چې د هغه لاس کې ډنډه وي ډاکټران هسپتالونو والا ډاکټر صاحب ته چې په سرکاري هسپتال کې تا هغې سره سره د الله نه یریږي که نه نه هلته مریض مړ کېږي د ده په لاس کې موبایل دی او د ده سره چې کومې جینکۍ په دې هسپتال کې دي او د ده د آرډر لاندې دي هغوی سره موبایل دي هغه هلته مصروف دي د دې ځای مصروف دی مریض راوړل شوی دی د هغه خپل لاس کټ دی د هغه پټۍ کوالي چې دا پټۍ ولې وشي دی وایي پلاني لی ویسه دا خو د ګنډلو کار دی هغه لی ویسه دا ظالم په خپله دا کار کولی شي دی اسپاري یو ته او بل ته ځکه چې دلته زما جامې څښا کېږي او دلته زما نه په موبایل کې یو ګیم دی دا خطا کېږي چې ګورې د پلاني ډاکټر دوی خودکشي کړې ده د پلانې ډاکټري لور او زوی خودکشي کړې ده چې دی ورسره وکړي م ښه ده ځکه خوري حرامي او سکي حرامي اغوندې حرامي هغلته د ډېرو ډاکټرانو باره کې ما اورېدلي دي چې د زنانه دننه ماشوم شوی دی او هغه غریبانان او عجز خلک دي په کار ده چې دوی ولې څه انعام او څه پیسې ورکړي نو دوی هغه ماشوم در دې حصار کړی چې دوی هغه خپل پیس د هغې نه اخیستل غواړي او هغې ولې ورنه کړي نو ډېرو ظالمانو هغه پردی بچی اوچت کړی دی او بیا هغه کټ لا تختې له رابغولې ایستی یې وجلی دی اوس په ډېر مجبور یم چې نومونه یې والم خدای په لویو لویو تنو بچي ته واخېسته جوماتونه جوړوو موږ چې فلاحي کارونه کوو کوی به وکړو نو پلاني صاحب په نوم باندې په دغې کار نه کېږي تاسو خلکو یې نه څکلي دي خلک هم تباه کړي